السلام علیکم مرګرو ټول څنګه چل دی ښایي برابرې مرګرو زموږ د سایډ نه تاسو ته ورکوټ اختر ډېر ډېر مبارک شي او خاص کر کوم مسافر بایګان چې دي هغوی ته هم د اختر مبارکي وایو زموږ د سایډ نه چې هغوی ته هم اختر ډېر زیات مبارک شي مرګرو زموږ د نننۍ ویډیو په دې باره کې دی چې موږ به خپل یو پکچر ته بیکګراوند څنګه چینج کوو زموږ یو پکچر وخت کې شاته بیکګراوند ډېر زیات خراب وي یعنې زموږ دا ویډیو تاسو ګورئ زموږ شاته دا ونې بوټي دي بیکګراوند ډېر زیات خراب دی نو دا به موږ څنګه ښایسته کوو چینج کوو به چې دا ډېر ښه راشي نو دا ویډیو زموږ په دې باره کې ده مرګرو پوره طریقه به ښیو په دې ویډیو کې ویډیو راسره پوره وګورئ زموږ دا پیج درسره لایک او شیر کړئ که زموږ د ویډیو څوک په یوټیوب باندې ګوري نو زموږ دا چینل دی سره ضرور سبسکرایب کړئ نو ځو مرګرو د ویډیو طرف ته پوره طریقه درته ښایو نو راځئ مرګرو چې ویډیو شروع کړو مرګرو دې پر تاسو اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ اپلیکیشن لینک به تاسو ته که زموږ د ویډیو څوک په یوټیوب باندې ګوري نو ویډیو په ډسکرپشن کې به تاسو ته د اپ لینک میلاو شي او که چېرې زموږ دا ویډیو څوک د فیسبوک په پیج باندې ګوري نو د دې ویډیو لفاظ به تاسو ته د دې اپلیکیشن لینک میلاو شي مرګرو د هغه لینک باندې تاسو کلیک کړئ نو دا اپلیکیشن به تاسو ډاونلوډ کړئ مرګرو کله چې تاسو دا اپلیکیشن ډاونلوډ کړو نو بیا به دا اوپن کړئ مرګرو تاسو ورومبه د اپلیکیشن اوپن کړئ چې کله مې اپلیکیشن اوپن کړو نو داسې لږ انتظار به ورته وکړئ بیکګراوند چینج پټ ټو ایډیټر مرګرو تاسو داسې ډېر مختلف قسمه ډیزاینونه والي خو تاسو ته به دې لس پنځلس سیکنډه چې زموږ کوم ویډیو ده په دې ځای کې نو دې کې به تاسو ډېره توره تیاره به درته ښي ځکه چې موږ په دې ویډیو باندې ډېر کوشش وکړو سکرین ریکارډینګ سټارټ کړی خو هغوی په دې ایپس کې که هر څه مسلې خو زموږ دا ریکارډینګ چې کوم دی ښکاره نه پرېږدي نو که تاسو زموږ درته خبرې کوو نو چې کله تاسو د اپلیکیشن اوپن کړو په دې کې به تاسو ته دغه شانتې انټرفیس راوالي بره به نیچر لیکلی بیا فلاورز برډ انیمل کارس سټي چې په هر یو قسمه بیکګراوند ستاسو خوښ وي نو په هغې باندې تاسو کلیک کوئ موږ راځو دې نیچر ته په دې نیچر کې موږ یو بیکګراوند خوښوو مرګرو نو موږ پکې دا بیکګراوند خوښ کړو په دې هر یو بیکګراوند خوښ شو په هغې باندې به کلیک کوئ تاسو به ګیلرۍ راولي ګیلرۍ نه تاسو هغه پکچر راواخلئ کوم یو چې تاسو بیکګراوند سیل کوئ مرګرو هغه پکچر رالي کوم نه چې موږ بیکګراوند ریموو کوو نو دا پکچر موږ راواخیستو مرګرو د دې داسې بیکګراوند راځي نو بیکګراوند چې ریموو کړو اوس دې ته موږ بل بیکګراوند چینج کوو نو یو بیکګراوند خو ورته چینج شو مرګرو اوس که دا زموږ نه وي نو بل بیکګراوند هم دې ته لګولی شو مرګرو دې کې ډېر مختلف بیکګراوندونه دي که هر یو بیکګراوند تاسو خپل پکچر ته لګوه نو ډېر په اسانه په یو کلیک سره لګولی شئ او ډېر مختلف بیکګراوندونه دي که ستاسو هر شي سره خوښ وي که انیملز کې هم خوښ وي په سټي کې هم خوښ وي ډېر قسمه بیکګراوندونه تاسو سره والي مرګرو که هر قسمه بیکګراوند ستاسو خوښ وي نو ستاسو خپل پکچر ته سلیکټ کولی شئ مرګرو موږ پکې یو بیکګراوند خوښ کړو دا یو بیکګراوند دی ستاسو پکې هر یو خوښ وي نو هغه شان دی پکچر ته چینج کولی شئ بیا مرګرو که تاسو چېرې دا پکچر چې دی دا تاسو سیو کوئ نو د ټیک نشان باندې به کلیک کوئ بیا مرګرو په بره سر کې سیو بټن ښکاري په دې باندې به تاسو کلیک کوئ په دې هم کله کلیک کوئ ایډز به راشي ایډز به لږ انتظار وکړئ مرګرو دا به واپس بیک کوئ دا هم کله بیک کړو نو زموږ سره به دا تصویر سیو شي په ګیلرۍ کې مرګرو دا پکچر به زموږ سره بیکګراوند د دې ریمو شو ورومبی چې کوم پکچر و مرګرو د هغې بیکګراوند داسې و بیا چې مونږ کله پکچر بیکګراوند ریمو کړو نو مرګرو ډېر مختلف بیکګراوندونه دي چې ستاسو پکې هر تصویر ډېر ښکلی او ښایسته راځي نو ډېر اسانه طریقه ده او زموږ د ویډیو که ستاسو خوښ شوي مرګرو نو زموږ د پیج سره لایک او فالو کړئ که زموږ یوټیوب چینل تاسو تر اوسه پورې نه سبسکرایب کړی نو دا سره سبسکرایب کړئ چې داسې معلوماتي ویډیو تاسو ته په ټایم در رسي مننه